السلام علیکم ابا څنګه حالات ښه دي ما پیژنې والله په سترګې مې باندې خوږې کی او ما خدای ګوتې ما سره غني پجمان ته ما او تاسو مې لوسې نه په لکه سترګې مې باندې خوږې کی دا خو چې مې نه پیژنې بیا د کار خراب کو کنه بابا پیسې مې سې د شمارلې ما رسولې دي کنه او سارو تیم چې مې نه رسکلې او چې کومې پیسې پای مې پېټرول واچول نو ما چې بابا تیم یو کپ چیرې باندې وستي سم نه پورې پېمان ته مې پورې رانیزې شه پیسو دا خبره نور رانیزې شه کاګه ویم یو کپ چیرې باندې سکلې شي یو کپ چیرې باندې سکلې شي چې ولې را باندې نسکو نو اوس کرا باندې کنه کم ځای را باندې سکي هوټل کې به مان قسم نه اوس کم نو ځان سره لا کار وباسه خو بس مال راځو هوټل کې اوس کم کنه کپ چیرې پسولا پدې ټول اوس کما ټول اوس کا رانیزې شه پیسې دې جوړې ډېرې ګټلې دي ها پیسې دې جوړ ډېرې ګټلې دي ډېر نه بدا دې را سره نو با سماجک لور کوم 1500 مالک لور کوم 800 ماته پاتې کیږي 800 ته پاتې کیږي نو تاسو به مال ډېرې پیسې راکړې نو خیر ته تیس کما کنه نو سره به څو خوري کنه بابا خبره تا کومه ګرمي ده او ته پرې ګرمه کې رو دي مزدوري کې کور ته ولې نه دی کور ته زما خو صبرو کدا خرڅ کوم کله دا یو څو کول کې پاتې دي دا رسولي ټوله دا ټوله رسولي دا دا سلور یو دي او 15 بل دي کله 50 روپیا کول چلا 15 شپږ و اته نه لاس یو لاسه د 220 روپو شوي د 200 روپیا کول چلا نو شل د باسه د 200 روپو شوي کنه ګوتای کواتو ټول را لراکه نه ټول یا دستا خو خړنو واچو ګوتای کې بچی باندې ته دوا کوي چې اور شاو کار کول کیږي او ستا بچی څه کوي بابا ستا بچی ما بچی ما یو دوی دی آیس کی کور خرچه ته کې کور خرچه ته کوم 15 بچی راغلی یا هغه ته ساته بس یو بل نه راکې کنه د سوکرا کې سوک شل لا کې تاسو څه پړل دا کولچې اوس د شل د پاسه 200 روپو دي نو یو داسې کار وکړو کاکا چې د دې په ځای د 200 په ځای له 1500 روپۍ درکړم نو څنګه دي خدای کامیاب په خدای ایمان نصیب په خدای د اړخ کې پکار کا په دې باندې څه کار وشي او بچیا څه وبګه وړو په ادم اوس په وړو ادم بوره او ګوړو په وادم او پاتې کې بوادم ولې وړ کور کې نو قسم نه نو مار قرآن مجید نه زه په پیلو کې وړم نو با کیلو نوړې نن بروغه بوجه وړې صحیح ده کنه دغه د وړو شوې او دا 1500 روپۍ د جیب خرچه شو دا مې لکه خځه له باور کما یا وسې بیبي شتا دا بیبي له ورکه خدای کامیاب په خدای ایمان زامن دشتا زامن می شته قرآن بیل دی ابا السلام علیکم څنګه دی خیر جوړی حالات خدي خیر دی ستا خیر بغور ته کوم دی بابا زه خو دې سربالو لیم زه روانه ما ملکن د ما د وسوم لار پاتې نورا تا لګا لار ده او دومره لار نه لاره ګوره سیده بازی دا روډ باندې پرې دی تا ورې ملاکان بس دا مخکې شیرګل دی د تخبې نه چې وځي جلاله او شیرګلو بیا لکه ورپسې اسخاکوټ دی اسخاکوټ نه مخکې چې کوم دی نو بس درګۍ ده او د درګۍ سره دا غر دی نو ملاکان ته چې ځې نو بس بره به ځې که نه او راته څه کوې یاره زه خو بس داسې راووته به
مالې سب ځان له به لب جب کوو خشاک مشاک خشاک مشاک او دا کباړ مباړ غونډه و زه اوسه روته ما ښه په الله یقینو کا کوچې مس کړي ښه او چې کومې پیسې ویلې پای مې پټرول واچول ښه 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 نو یو کپ چیرې باندې سکلی شي یاره بالکل به در باندې وسکوه تا ورېدو کم ځای کې به دغه ځای کې به در باندې وسکوه په دې هوټل کې هوټل کې واه واه بس صحیح ده نو هوټل کې چای په څو راکپو 50 نو زه خو تاسو لا کړو ما پیسې را بس هوټل کې اوس کم کنه ولا کنه دا وای تاسو هم د 20 روپیا پرې خو دی بس یې با دا ډېرې دي خو ته میلمې تا ورېدو ته میلمې ته ورېدو زامن دشته زامن مې شته دی خو رانه بیل دي کباړ مباړ داش د ټول ورځ راټول کې دې کې تاسو 100 روپیا پاتې یو 200 300 ما ته خدا غځه کې د کسان یا بابا روان دي 500 روپیا رس پیدا کوي نه 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 500 نه ها دا که 200 سالور سوا چې ډیر دې ته وشي 300 روپیا 500 دې پکې نه دی غټلې نه 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 په خدای کې نو که 500 نن دې پکې 500 غټلې یا خدای دې روغ لاره خدای دې کامیاب په دواړه جان په دې ودو سنا سکارو شي بالکل بس په دې د دې اجر در کې الته زمون خو به دغه دوا ده نو نور موس نه کي اوس بلا سکارو کې زره خوشوي نن له راسه مزدوري ملو شي داسې خو ته نه ده ملو شوی کنه بالکل بلا سکارو کې ډایرکټ بلاړ شو کور ته ها نو پتا در وړو مور وی چې ته خو ډېر د وخت را لې راولي به خوشته کور کې کنه وړو بورم پاله جوالې جی خو دې تاله یې نو کا پاله جوالې په دې یو سیټ پاله جوالې کاګاله نن چې څنګه لاړ شي هغه ته بوې یو بچی د مخې راغلو ټیک شو او راته وی چې دا یو د 500 نور بس سپیشل دا ما به بیل ورسنه دا 500 روپیا به سپیشل دی دا بس صحیح شو زړه خدای دې روغله خدای دې کامیاب بالکل به ولوي اوس بچرته دی اوس زما کور ته بس روانه مې دا لک کنه خشاک مې راغیستې او په دې لار راووت او ته جوړی شو او چوټی مې شو لاړه نه لګي نو سو کوم تاسو خدمت شایې دا چول چې کومه پیسې راکړي دا واپس والا شي نه 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 به دا ستا یو دغه شو بس دا چې په دغه باندې